د سهار خړه وه. وړانګې ورو وویل انا. بوډۍ کوم حرکت ونه کړ. د وړانګې شونډې وخوځېدې. پورته شه ناوخته ده. بوډۍ په بړستن کې پټه وه. وړانګې ورو بړستن لرې کړه. د بوډۍ له خولې سپین ځګونه روان وو. وړانګې چیغه کړه انا. ماریا جټکه وخوړه. سترګې یې رڼې کړې. کښېناسته. بوډۍ ته یې وکتل. سترګې یې سپینې راختلې وې. شېرګل او د هغه ورېندار په بیړه کېږدۍ ته ورننوتل. ټول تر بوډۍ راتاو شول. وړانګې ژړل. نور وارخطا وو. ماریا ورمخته شوه. د بوډۍ پر ګونځې ګونځې غاړه یې ګوتې کېښودې. ورو یې وویل ژوندۍ ده. یوه شېبه غلې وه. وروسته یې شونډې وخوځېدې. لږ ځای راکړئ. کوچیان یوې خواته شول. ماریا وویل تر دې مخکې څه تکلیف درلود؟ وړانګې په ژړغوني غږ ځواب ورکړ جکه جوړه وه. شېرګل وویل یو ځل یې په زړه درد راغلی و بس. ماریا د بوډۍ د ښي لاس زیږې ګوتې وموښلې. ورو یې وویل ما ته د زړه حمله ښکاري. کوچیانو په حیرانۍ ورته کتل. ماریا وویل د پښو تله یې ور وموښئ. کوچۍ د بوډۍ پښو ته ور وښویېدې. ماریا څو ځله د بوډۍ پر سینې زور وکړ. کوچیانو په حیرانۍ ورته کتل. بوډۍ وټوخل. ماریا وویل د پښو موښلو ته دوام ورکړئ. بوډۍ ورو سترګې وغړولې. وړانګې په ژړا کې وخندل. ماریا هغې ته وکتل. ورو یې وویل لږ د بورې شربت ورته جوړ کړه. وړانګه ولاړه شوه. شېبه وروسته یې د بوډۍ په خوله کې خوږې اوبه وڅڅولې. ورو یې وویل انا څنګه یې؟ بوډۍ په حیرانۍ ورته کتل. وروسته یې شونډې وخوځېدې. څه خبره ده؟ شېرګل وخندل. هېڅ طبیعت یې یو څه خټه و. بوډۍ په ګیلاس کې پاتې شربت پر سر واړول. شېبه وروسته کښېناسته. ورو یې وویل سر مې درد کوي. وړانګه په خبره کې ورولوېده. ښه کېږي. ماریا له کېږدۍ ووته. لمر خاته خواته اسمان ژیړ و. نری باد چلیده. نجلۍ پر یوه تیږه کېناسته. تیږه سړه وه. سپی ورغی. لکه یې ووهله. پښو ته یې پرېوت. ماریا د هغه په غټ سر لاس تېر کړ. د سپي لکۍ له ځمکې نرۍ دوړه پورته کړه. ښه شېبه ووته. لمر راوخوت. د غونډیو یوه خوا ژیړبخونه ښکارېدله. بل لوری یې سیوری و. بیا یې د شېرګل غږ واورېد. ته خو سمه دمه ډاکټره یې. ماریا وخندل. شېرګل مخامخ په شګو کې ورته کښېناست. نجلۍ ته یې وکتل. د لمر وړانګې پر سپین مخ لګېدلې. ښکلې ورته ښکاره شوه. نجلۍ ناڅاپه وویل حاجي خدای نور پېژنې؟ شېرګل په حیرانۍ ورته وکتل. شونډې یې وخوځېدې. څنګه دې دا پوښتنه وکړه؟ ماریا وخندل. هسې د هغه د زړورتیا کیسې مې اورېدلې وې. تېر کال یې په رڼا ورځ یو امریکایي ټانک وویشت. شېرګل یوه شېبه غلی و. وروسته یې په خوند وویل حاجي خدای نور لوی زړه لري. ما دوه درې ځلې لیدلی دی. د راکټ په ویشتلو کې نوم وړی. اوس چېرته دی؟ شېرګل وخندل. خدای خبر. ماریا یوه شېبه غلې وه. بیا یې وویل پوهیږي چې د امریکا حکومت د هغه پر سر 5 میلیونه ډالره انعام ټاکلی، مړ یا ژوندی؟ شېرګل وخندل. هو، خو د هغه نیول دومره اسانه خبره نه ده. ته له کومه پوهیږې؟ حاجي خدای نور هوښیار سړی دی. نن دلته سبا بل ځای. ځای بدلوي. تېره میاشت مرکز ته راغلی و. بیا چا نه دی لیدلی. ځوان غلی شو. ماریا غونډیو ته کتل. شېرګل هغې ته وچې سترګې نیولې وې. وروسته یې یو غږ واورېد. چای نه سوروئ؟ دواړو د کېږدۍ خواته وکتل. وړانګه وه. ولاړ شول. کېږدۍ ته ورننوتل. پر غوړ دسترخوان د شیدو له چایه ډکې پیالې ایښې وې. ځای ځای وچه ډوډۍ ایښې وه. ماریا د بوډۍ تر څنګ کېناسته. د هغې پر اوږه یې لاس کېښود. ورو یې وویل اوس څنګه یې؟ د بوډۍ شونډې وخوځېدې. ښه یم. وړانګې په خندا وویل ډاکټره خو به نه یې؟
ماریا وخندل. نه، خو په ځینې لومړنیو مرستو پوهیږم. بوډۍ په خبره کې ورولوېده. څه؟ معنا دا چې له سوځېدلي بېسده او په اوبو کې له ډوب شوي انسان سره کومک کولی شم. شېرګل ولاړ شو. وړانګې دسترخوان ته وکتل. د ورور پیاله یې تر نیمایي ډکه وه. له پاستې هم کومه ګوله نه وه پورته شوې. ورو یې وویل. څه کوې؟ د شېرګل شونډې وخوځېدې. رمه سه راته بیا یم. وړانګې وویل. یو وار خو د چای سور که. شېرګل په خبره کې ورولوېد. زړه ته مې نه کېږي. له دې سره له کېږدۍ ووت. بوډۍ وویل. نور کله خو په دریو پاستو نه مړېده، نن څنګه داسې ژر ولاړ شو؟ د وړانګې شونډې وخوځېدې. خدای زده. لنډه شېبه وروسته شېرګل بېرته کېږدۍ ته ورننوت. ښځو په حیرانۍ ورته وکتل. کوچی ورخطا و. نیغ زړو بړستنو ته ورغی. شل ډزی ټوپک یې ور واخیست. وړانګې په بیړه وویل. څه خبره ده؟ شېرګل په لړزان د غږ وویل. عسکر دي. د ټولو رنګونه والوتل. وړانګه د خپل ورور مخې ته ودرېده. په ورخطایۍ یې وویل. د خدای لپاره موږ ته وګوره. شېرګل چیغه کړه. مخه مې پرېږده. بوډۍ په بیړه وویل. خور دې ښه وایي. شېرګل په خوشکه وویل. دوی به مو تر تیغ تیر کړي. ماریا د کېږدۍ له چولې دښتې ته وکتل. په دریو رینجرو موټرو پسې سپېرې دوړې پورته کېدلې. وړانګې چیغه کړه. تر اوسه خو لا نه ده معلومه چې دوی چیرته ځي. شېرګل ماریا ته وکتل. ورو یې وویل. دوی په دې نجلۍ پسې راغلي. له هغه پرته هم نه بچ کېږو. ښه دا ده چې په دوی هم میندې بورې کړم. د ماریا شونډې وخوځېدې. ته هوښیار سړی یې. کورنۍ دې مه ژوبلوه. شېرګل وویل. خو ماریا په خبره کې ورولوېده. په ما پسې نه دي راغلي. سپي وغپل. شېرګل د ټوپک ګېټ کش کړ. ماریا وویل. په ما باور وکړه. زه ستا د کورنۍ بربادي نه غواړم. موټر دوه درې شله ګامه لرې ودرېدل. سپی ترې راګرځېده. ماریا د شېرګل له لاسه ټوپک ونیو. بیرته یې تر بسترو لاندې کړ. یو غږ واورېدل شو. راووځه. وړانګې ژړل. ورېندار یې هم سونګېدله. بوډۍ ورخطا وه. شېرګل ماریا ته وکتل. په مړاوي غږ یې وویل. تا غواړي. ماریا په خپل تندي ټکری ورکش کړ. له کېږدۍ ووته. 25 وسلوال ولاړ وو. ځینو یې عسکري درېشۍ اغوستې وې. نور یې په شخصي جامو کې وو. برګ رومالونه یې تر سرونو تاوو. په دوړو لړلي ښکارېدل. ماریا په لوړ غږ وویل. څه غواړئ؟ یوه ناره کړه. سړی راوباسه. له هغه سره مو څه کار دی؟ ولې زموږ په لیدو منډه واخیسته؟ ماریا یوه شېبه غلې وه. وروسته یې ورو وویل. شېرګله راووځه. کوچی له کېږدۍ ووت. دوه وسلوال د دوی خواته ور روان شول. ماریا کېږدۍ ته ننوته. شېبه وروسته عسکر د شېرګل تر څنګ ودرېدل. یوه یې کېږدۍ ته سر ور دننه کړ. شاوخوا یې وکتل. یوازې ښځې وې. بیرته یې شېرګل ته مخ ور واړاوه. ورو یې وویل. ته دلته اوسې؟ شېرګل په ورخطایۍ ځواب ورکړ. هو. ولې دې زموږ په لیدو منډه واخیسته؟ د کوچي ژبه بنده شوه. ما هماغه عسکر په غوسه وویل. بیا داسې بېعقلي ونه کړې پوه شوې؟ شېرګل غلی و. عسکر روان شول. شېبه وروسته موټرو حرکت وکړ. سپي تر یوه ځایه منډه پسې واخیسته. کله چې دوړې کېناستې ځای پر ځای ولاړ و. په موټرو پسې غپل. شېرګل کېږدۍ ته ورننوت. کوچیانو خدای ته شکرونه ایستل. شېرګل ماریا ته وکتل. ورو یې وویل. تا کولی شوی چې له هغوی سره لاړه شې؟ ماریا غلې وه. کوچیانو په حیرانۍ ورته کتل. وړانګې وویل. لالا رښتیا وایي. ولې دلته پاتې شوې؟ ماریا یوه شېبه غلې وه. وروسته یې وویل. ما نه غوښتل چې تاسو ته کوم تاوان در ورسوم. که ما ځان ورپېژندلی وای نو. بوډۍ ورمخته شوه. ماریا یې پر تندي ښکل کړه. وړانګې ژړل. ماریا د باندې ووته. پر یوه لویه ډبره کېناسته. دښتې ته یې وکتل.
موټر ډیر لرې لمر خاته خواته روان و. سترګې یې له اوښکو ډکې شوې. له ځانه یې کرکه وشوه. شنه اسمان ته یې وکتل. ورو یې وویل: خدایه ما وبخښه.